سلامونه. آیا پوهیږئ چې امیر عبدالرحمن خان ولې د ډیورنډ کرښه لاسلیک کړه؟ کله چې امیر په اطاق کې امضا کوله ولې نور څوک ورسره نه وو؟ ولې د هغه د مذاکراتو کوم جزئیات وجود نه لري چې د ډیورنډ سره څرنګه په توافق ورسید؟ راځئ په داسې حقایقو ځان خبر کړو چې تر اوسه اورېدل شوي نه دي. د هر هیواد او ملت تاریخ د وینې تویونې او جنګونو شاهد دی. د هغې له جملې څخه یو افغانستان دی چې حد اقل وروسته د 19مې پیړۍ څخه تر اوسه د نړۍ لویو هیوادونو دغه هیواد د جنګ په میدان بدل کړی او ډېرې وینې د هر طرف څخه په دې ځمکه کې توی شوي دي. د هغې له جملې څخه په افغانستان کې د افغان انګلیس جګړه یو له برجسته او تاریخي جنګونو څخه ده چې متاسفانه د هغې جنګونو د پاتې شوو تاثیراتو او آثارو له امله تر اوسه هم افغانان قرباني ورکوي او بېشماره خلک په دې جنګونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ډیورنډ کرښه د هغه جنګونو یو له مشهورو پاتې شونو څخه دی وروسته د افغان انګلیس له 3 جنګونو څخه چې د افغانستان د تاریخ یو له وحشتناکترین جنګونو څخه و. د ډیورنډ کرښه ویستل د امیر عبدالرحمن خان او مارټیمر ډیورنډ لخوا یو له مهمو حوادثو څخه دی چې پښتانه یې پر 2 برخو وویشل. په دې اړه ډېر تحقیق شوی او ډېر کتابونه لیکل شوي دي چې یو له دوی څخه د راجیو داګرا کتاب دی چې داسې حقایق یې پکې لیکلي چې تر اوسه اورېدل شوي نه دي. راجیو داګرا مشهور لیکوال او ډیپلومات دی چې په ایټالیا او رومانیا کې د هندوستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړی او د هند د دایمي استازي په توګه په ملګرو ملتونو کې دنده ترسره کړی. همدارنګه هغه د جنرال قونسل په توګه د پاکستان په کراچۍ کې دنده ترسره کړی. هغه په خپل کتاب کې سوالونه او ډیر بنیادی مسایل مطرح کړي دي او هغوی ته یې ځوابونه ویلي دي. یو له مسایلو څخه چې په هغې باندې ډیر کم بحث شوی د امیر عبدالرحمن خان جسمانی شرایط دي. آیا امیر په داسې شرایطو کې قرار لاره چې تر څو د سر هنري مارټیمر ډیورنډ سره مذاکره وکړي؟ داګرا وایي موجوده اطلاعات ښایي چې امیر عبدالرحمن خان د 1390 کال څخه وروسته د سخت ناروغۍ څخه ځورېده. داګرا په خپل کتاب کې لیکلي دي زما غوندې ډیر نور خلک شته چې د ډیورنډ کرښه ورته مبهم او مرموز دی. داګرا وایي ولې اوسپنیز امیر دا کرښه لاسلیک کړه کله چې امیر په اطاق کې امضا کوله ولې نور څوک ورسره نه وو؟ ولې د هغه د مذاکراتو کوم جزئیات وجود نه لري چې د ډیورنډ سره څرنګه په توافق ورسید؟ ولې امیر عبدالرحمن خان هیڅ جزئیات د ډیورنډ کرښې په اړه چې 40,000 مایل مربع د افغانستان خاوره یې برېټانیا ته وبخه په خپل ژوندلیک کې نه دی لیکلی؟ یو بل سوال چې مطرح کیږي هغه د امیر صحي شرایط دي. کله چې هغه دا سند امضا کوله آیا هغه په طبیعي یا عمدي ډول معلول شوی و؟ داګرا په خپل کتاب کې لیکي چې امیر د ښه صحت څخه برخورداره و او اکثرا هغه د شپې لخوا د سهار تر 4 بجو نه ویده کېده. د امیر د بېخوبۍ دلیل زیات کار نه و بلکې هغه له دې ویرېده چې داسې نه چې په خپل بستر کې په قتل ورسیږي نو په دې خاطر ټوله شپه نه ویده کېده. داګرا د همدې په ادامه لیکي چې څرنګه کېدلی شي چې امیر د داسې اشتباه مرتکب شي چې هغه دومره د خیانت نه ویرېده چې د شپې خوب یې نه کاوه او بیا یو خط یې نه وي لوستی او امضا کړی وي. معلومات ښایي چې امیر عبدالرحمن خان ډیر بېرحمه او ډیر زیات بدګمان و. داګرا په خپل کتاب کې لیکي چې امیر استخباراتي سیستم جوړ کړی و چې په هر 4 کسانو کې یو کس خبر رسان وجود درلوده چې امیر ته یې خبر رساوه او په لویو کورنیو کې 2 نفره جاسوسان وجود درلوده. یوه ورځ د امیر غاښ درد کاوه. کله چې ډاکټر د امیر یو غاښ ویسته حتی امیر حاضر شوی نه و چې د 20 دقیقو لپاره بېهوشه شي داسې نه چې توطیه صورت ونیسي درد یې تحمل کړی و. داګرا له دې ټولو څخه داسې نتیجه اخلي چې څرنګه یو شخص چې تر دې حده بدګمان وي چې هر لحظه د هرې دسیسې نه دی خبر و بیا هم دا مهم سند امضا کړي په داسې حال کې چې موږ د انګریزانو څخه په څو وارې اورېدلي چې امیر په ډیر رضایت د افغانستان 40,000 مایل مربع ځمکه امضا کړ هغه سند چې حتی یوه کلمه باندې نه پوهېده. د داګرا سوال دا دی چې څرنګه داسې یو کار ممکن دی؟ داګرا د خپل سوال په ځواب کې لیکي چې امیر د ډیر سخت ناروغۍ څخه ځورېده. په کتاب کې راغلی چې د 1980 کال نه وروسته د هغه ناروغي دومره ډیر شوی و چې هغه به یې د یو ځای څخه بل ځای ته په روان تخت کې انتقالاوه. کله چې ناروغۍ پر هغې هجوم راوړه نو هغه به بېهوشه شو. داګرا لیکي چې په برېټانیا کې ډیر خلک د امیر په ناروغۍ باندې پوه ول
په همدې خاطر ډیورنډ هم په داسې وخت کې امیر عبدالرحمن خان خواته د مذاکرې لپاره راغی چې امیر د ښه جسماني شرایطو څخه برخورداره نه و. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ. که د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.